لمبو ما کومه هره جمعه لمبېلو چېرته میاشت بعد مې لمبوه که نه نو هره جمعه خلک لامبي که نه مبارکه ورځ د مانځه ته خلک ځان سازوي نه 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 غوږونو کې دې خیرې دي هیبه هیبه صبر وکړه ای وروره راشه سنډا مې بیا راګیر کړی دی سړي بچې شه که نه تا او تا له وګوره دا خوله به راشه ته ولامبه که نه وینې ته واسکټ واسه واسکټ لرې که هله زه به تا ولامبم راوچوې ساله بنده کړه راکه دې خوا وای که نه ما به سم کوکو شي ښه خدای ظالمه نه سپۍ چې کومه ده که نه دا نیمې مان دي هر ستا غوسف دې زنځقېرې نیولې دي هغه تور دی سپینېږي نه سترګې مې وسوځېدي څنګه کوکو شوې زه به ځم ځه لاندې ځه یعنې واده یې بوځم ښه ځه به ځه ځه وروره ته ځه دقه چانس یا وروره راکه دا سر بس دی که نه نو بس دی که نه نو وایي که نه لامبم خوی په شامپو لامبم دا سرف دې سوځوي مې ولې زما ته د شامپانو وس نه کېږي تا چې د سعودي نه راوړي ټول یې ملګرو له ورکړي په ګوره ګوره ښه د دوبۍ نه خورې خو زه په دې کور کې نوم ته به کول څه ته به نېغ نېغ کېږي نه ګوره ښه ته به نېغ نېغ بس 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 زما چې به اوس تبه کېږي په زوره مو لمبولم ونه وروره جاړه به دا کلیافت څه وایي دا کلیافت څه وایي مېړنۍ دې کړه دې بیا الله دې ته هم لګي مور ته خیرې کوي بیا به دې لمبۍ څوک زه راځم مې به دوم د سره به اوس زما خبرې پاتې دي ښه بدلې ته زما سم نه شي کولی او مانځه ته ځان تیار کړه مانځه ته ځان شابه شابه راځه راځه چې یو لوټه اوس بله راواچوه شابه څنګه دې له توله کو بېبې زه دې فرقه کړم او هغه دې م لیونی کړو ته ولې ته به ما ته څه وویې زړې پرېږده وروره بس خیمې مه جوړوه اوس مې بېلاس بر شو بېبې اوس مې دې ځمکې ځمکې ته راوړم ځمکې ځمکې ته وګوره څنګه ښایسته سپین راوختې زه خو ستا د ښې لګیم هله وایي غرقه شوم راځه چې جامې درته نورې واچو دا خو رنګ دی تا خو مې نادان بچی دی السلام علیکم داجی ګله وعلیکم سلام نادانه بچی څنګه داجی ګله زه خو ښه یم ته څنګه یا بچی زه خو ښه یم که نه خو دا یو میاشت
وشو تقریبا چې تا ما ته ډورنګ نه کړې سترګې مې وشو ستا رنګ پسې یار داجی ګلا ته زمونږ نه څه خبرې مونږ خو چې سهار 9 بجې کمیس پرتوګ واچو او کار یې لاړ شو د شپې 12 بجې راځو په خدای اعتبار وکړه ملاګانې ماتې شي سکند ټیم راته نه میلاویږي تا ته پکې رنګ وکړو داجي ایم داجي خبر خو نه دا شپه ورځ چې مې په ځان یو کړې ده که نه نو دا بجې را روان هفته کې کلي ته روان یم او داسې بچي را روان هفته کې اجي او که نه ورځم چې ستا ټول ملګري خبر کړم ښه دغه خوشي زامن خبر کا د هیچا بچیم نه خو داجي بس څه ته اوس خفه شي بچي ما ملګري خبرونه زه ټیک شو بچي الله دې په خیر راوله وعلیکم سلام الله دا خو ډېر ښه کار وشي نادان بچي مې را روان دي زه اوس په زمونږ هم لږه ورځ ښه شي راځه لکه وګوره څنګه ښایسته شوې داسې سپین راووتې چې پاک شوې هله دا څه کې دا تړی خلک داسې تړي نصیب دا سټایل دی بس نه تړه سټایل نه دی خمقلي بلال ورانه د خلک به در پسې خاندي دا څه دي تا ته خبره کومه باغ کوم سر بم لمبونه ما خود نو خو اوس مې سر سوځي د لوښو نو د جامو صرف دي خو تا خو چې شیمپان راوړی نو ټول دې په یو ورځ تقسیم کړه یو دې پکې ځان له پرې نه ښودو هغه ټول ما خپلو ملګرو له ورکړي زر ته هم دا د دې کور وباسه نو تی نه وباسې تا د هغه ملګري خبر کړي هر سړي ته به دې رینګ کوو چې ما توره وکړه در روان یم او رینګونه خو تا کول خلکو ته بس ته به هم راسره خبرې نه کې تا هم زوالم ښه ما نه ول ما خو لمبولې او دا شی ولې کې دا ول یخته اړوم یخته نو بیا دې سقاق کړه ته چې په دا لاړې اومږې بیا دې سوړ بیږي په تیلو یې غوړ کا نه زما داسې خوښې شکو مې د شکو مې بیا لاسونه ورنه وړې دقسې ګډ وډ ښي تاسو ما ته وربلونه واړوئ واړه هلکان خبره درته کوم ماما دې په جانماز ناست دی په ړومبي سلبي ولیدو په جانماز ماته ښکارې خفه دی ما ورته څه ویلي دي تا خو تا ته خبره کوم جامې دې پیشنولې دي ورشه رضای که نه نه رضا کوم ولې رضا کوم زه مړ کوم ته رضا نه لاړې مه ورکوه خیرې به درته وکړي ماما دې دی او په ړومبي ځل خدای پاک ته ناستی دی دا په ړومبي ځل چې ورله ورشي هره خبره بیا مني وایي چې بار بار راځي نو هسې نه چې خیرې ومني او راټول دې کړي نه هسې به ورشم چې دا مونځ کې څه وایي او روغه ورسره نه کوم راځه زما کار دی بیا ته صرف راځه یا الله تا ما چې کوم مونځ کو یاد را دي مونځ په برکت خدایا پاکه زما دشمنان او زما دوستان تا ته معلوم دي خدایا چې کوم می دشمنان دي خدایا پاکه خدایا بس تا ته معلوم دي نو ته رسوا کې خدایا پاکه چې د یو وخت یو د بل وخت ني ما سره ډیرو مرګرو ډیر زیاتو کو خدایا پاکه شابسې ما شکرونه ویسته چې څار وختي مې رور په جانماز ناستی دی د خیره توبې ویسته ته د دې دپاره ناستی چې خلکو ته خیرې وکړي راشه خو تودېږي دا زما څه دي دشمن دا خورایه نورم د نشوم ګوره ښه غلی مړې کو ما سره به که د بس لمبه کټ کې یو ځای کښېنیم نه او ما سره به روټۍ هم نخوري بېله روټۍ به خوري باسه زه تا سره نه کښېنم پیسه وه دا زموږ خبره خو واوره نوره خبرې ته خو غوږ شه مخلوق پکې ته څه نه وي هغه خو تا په والو مړ خو چې زه مو وم ستا د لاسه خو زه په دې کور کې د کرپټي په شان ګرځم ښه غلی چالکه زه مجرم زه خبره کومه اما دې له راوستو اول خو رضا کېدو نه دې له مې راوستو چې ماما دې دی او په خوله یې کړه جامې دې ولشلولې دقه د مشرۍ کاټنې او د جرګو کاټنو نور خو د هغه یو ګنډی هم نشته خدای خو خو سره روغ وکړم زما داسې د اوښ کیناره زین درسره الله زما د اوښ کیناره نو تاسو به ګزران څنګه کوئ اوبه ویني چې
چې کوم خلکو زما د زړه هزار غشي کنه نو خو دې ولل په خپل سترګو شي نه ذلیله شو ذلیله ای به دا خلې دا زه دم ذلیله شم هاري اته به دنه د پلان کوچ سیټ کې ناست یو دسه مخ ته بل دسه یو بل ته مخ کوي چې روغه وکي خدای چاته زه روغه نه کوم دا خور سړی به زه روغه نه کوم خو زما د زړه نه تاسو کړی دا خو نه دا نور خلکو نه تاسو کا زه روغه نه کوم کوم چې زما پر خلاف دي دا بچې رورې د چې ډېر خلک شته چې جومات ته نه ځي خو خیرو دپاره غر وی بس نه ودرېدم نه دا ته ودرېدم خدای دا سوال خو مې قبول کړي خدای ذلیل یې کړي خدای پاکه چې بله ښځه وکړي او هغه هم کونډه شي عزت دا مړ شي چا پسې خبره واوره نه زه اوس روغه نه کوم په دې کاتر کې ما خلکو نه غټه مسلې خلکو له روغې مې کورې پېښور ته به پی ټي وي ته مطلب په دې کاټن کې په دې کاټن کې د ډېرې غلاګانې کړي بېبې ته پرېږده د زه مشره یم که نه دا جرګه په ما شوه خو ته لږه خوله کېده خبره واوره دا خبره صحیح ده د سره نور څه دقه یو کارټون او چې چېرته به خیرات و چېرته به د دیګ ټنګ و په دې کارټن کې به له ځان ورسو اوس به څنګه ځي ارسم چې ویلي دي خدای پاکه مور او زوی په یو تخته ته خدای دې چاړه کېده ته لږ ساعت دا خوله کېده چې دا پیشو دې په سر که خبره واوره خوله کېده روره چې کار وکړه کورو ګاونډ را باندې ودرئ دا ماته معلوم سړی دی د زلمیتوب نه دا داسې بې شرمه دی په لارو کې بیا چغې وایي یو 15,000 روپۍ وله ورکړه چې بل کاټن پې والي چاته وې راغلم زه د بینک کې پیسې نه راغلم بس او غونډې ختمې شولې زه به دله ګزار ورکوم بس 50,000 یې به زه دله ورکوم ګزار به ورکوم دا چې ما دا شپه ورځ اوس هم د والو جنریټر یې راته لګوی هغه خو څه نه په یو ساعت دقسې په یو ساعت چې ما ختمه کوي تاسو به هله خوشحاله شئ ما ختمه کوي خبره واوره د هغه سره څه دي چې تالی درکړي هغه خو چې زه ورته یم سبزي راوړه نو د پردي پټي نه بینډۍ په غلا راوشو کوي وایي خورې را مې وړله یا څاک په پوله وکړي پاسه زمانه دواړه پاسه زه دوا کوم پاسه هله دوا کې کو خیرې کې مړه مخ ته ورک شه خیرې کې ستا دوا قبلېږي په خپل ګوګل باندې دننه چې زما او زما د بچیړه صفا دی ویم ته زما د مور او پلار نظاري پاتې شوې تا سره ازار دي دغه راسو لوپور زوی د خدای څخه دا کړی دی د مور او پلار نه خو تا زاري پاتې شوې ته راغلې مونږ که ناستې دا خو زمونږ سمدن کور دی دا زاري پاتې شوې زاري پاتې ما ته وایي 5,000 روپۍ ورکړه 5,000 روپۍ ورکړه دا نه چې زه تاله 5,000 روپۍ زه ستا 5,000 روپیو ته ناست نه یم ولې نه یې ناست دی ولې نه یې ناست دی خو ستا مخ ما په کفن کې مو کتل نو دا خو ګوره مړه خبره واوره دا کفن کوي دله بیالم بېغمه شه خبره درته کوم بیا وله کفن لم پیسې ورنکړي خو صرف دا ورکړه دا ماته پته ده دا د میلې ګڼ کپ ته د پیسو ته چل جوړ کړ راوایله بس 5,000 نشم ورکولی بیا به 130 روپۍ به ورکړم په 130 خو په میله کې هم نه کېږي او که نه پیسې زه نه حالیم ځان ګوره دغه خو دغه کوې مه پیسې زه نه حالیم ته پاڅه یو 15,000 روپۍ راواله نور زما کار 5,000 نه بېبې بیا ګټه خرابېږي 2,000 روپۍ به کېدای چې پرتې یا به روان اله دقسې یو بلم دی ګته نه نیمګړې کوي او خلکو ته وایي 100,000 او 2,000 او 3,000 قرض راکړه او ګته مې وایي ساتلې نو ګټه خرابېږي بس 2,000 روپۍ دې داسې پرتې دي هغه به راواخلم هلکه ځان له به په کابل کې ښکلی کاټن واخلم ته مه وایه کباړي ښکارم ته پرېږده وروره دې خوا شتې ته د ماما تپوس دې بچي په پی ټي وي کې وکړه پی ټي وي له خوا هغه دوم راغلي چې وکړه غلی کښېنه داسې کار دی پاڅه که نه باقي دې پخی د دې څټ نه دې په والو چینه جوړی اوس پتې اوبه راوځي پاڅه یو ورځ به چاړه راخلم او داسې به یې راخلم دا کلمې به وله شلومه پاڅېږه اوس پاڅېږه 2,000 روپۍ وله راوړه 2,000 ډېرې دي خالق ډېر نیغ به ګوري په 2,200 روپۍ ما جوړ کړی ښه 50 کې په 2,200 روپۍ بس جوړ شوی یم ځه وروره زه ګوره 15,000 روپۍ نه حالیم ګوره ښه خبره واوره دا واله په دې بانه به دې سار نورې والمه ما ته خو ته معلوم سړی تا خو به ښځې سره غوبل جوړ کړو د هغې نه به دې په دې طریقه پیسې اخیستي زه خو دې پېژنم جبر وباسه
جبل وباسا راو باسه وتکر بل دا دولی موټه دي ځان سره سنبال که زه ستا د 200 روپو ته ناست یم د 2000 ته ښه بس نور را سره نشته بیبي دا خبر دې خبر بدر باندې واوړي مادر خوشا ډالرې پکې پتې د هغې نه راواله هغه ګټه ده هغه ګټه زه نه نیمو په هغې به ځان له کور اخلم ولې ته دا اوس واده سار به دله نورې واده مته اوس ته ذمېواري یې دې چې هله زه خو د دواړو ذمهواره یم څه وکړمه تاسو خو زر بار اوسئ زه چېرته لاړی څه بچلې رانه پیسې واخیستلې ښه چې په دې مې لا رضا کو ته غلی زه مړ کوم او ته چې ما لا رضا کو خو دې ودي د دې کوره که ضرور داسې کار وکړه چېرته زه ډوبۍ مو ډوبۍ پرې راوړه چې پې وخورم ځو راځه کار دی ځو نه زه تازه کار له نه ځم دلته دې لږ وواله مجبور به مې په لاره دومره وخورم بیبي پیسې دې ورکړې نه دې وایي والله چې داسې به مې لګې لکه په سړي چې محبوب لګي رښتیا وې کوخي مې بیا د سره نه ځم نو نه دی وام که نه خوله څمه که نو ته خو څپقونه په خوله کې ورکې په مینه هی زما بچې دی نه دا مینې چل ورځي نو ورته په مینه ووایه ځه نه نو دغه د مینې خبرې به داسې خلکو ته نه که ته د باندې سړی ته خو خاري خو نه که نه در سره ته مسلمانېږې لکه ما پکې میده کوئ نظم خدا خیر دی زما ښایسته بچی دی خدای دې دنه دا شنه بلوري وغورځوي او ړوند کوڼ شي بس دی اوس پاڅه ورسره لاړ شه نور څه وکړمه رضا مې بیبي ستا هم د دې شیطانۍ د لاسه د دې سترګو نه سورې سازې شولې او شیطاني نه پرېږدې شیطانۍ د لاسه نه ستاسو د لاسه وخوړلی شومه کله په یو طرف شي او کله په بل طرف شي زه حیران یم چې په کوم طرف م د خولې نه دې سوړه سازه شوله تشه تیاره پسې ښکاري غاښونه ترې لاړل زی سیده وعلیکم سلام یا الله کمی خیری کړي ته مقبله کا مقل ده نادان ده یا هیڅ کله مقبله رب آمین وایه کنه تر څنګه دې را پیښه وکړه دا سره راغلم زه ډېر د خوشحالۍ زیری باندې کوم دا څه وی هغه لنډر کوچر مړه شو دواړه سو پرېږده مړه هغه پرېږده زما نادان زوی د دوبۍ نه سبا را روان دی و دا څه وی دا خو ډېره د خوشحالۍ خبره ده نو زه دا غواړم بچي چې تا نادان له غټ کاروبار شروع کوم او د لانجې کونجې دې بیخي ختمې کا د کاروبار نه زموږ له چاو دی تر او په بلای ول کاروبارونه خو خبره کوه کله به راځي سبا به راځي بچي ها خو دا راته چې بابا یې څه شو بابا خو به مې کېدی شي دی بل هفته کې راشي څلورو میاشتو له تللی دی هغه څه مې څه ضرور خبره وه یاره وایه تره ما ته وایه بس یا هغه ته ویل یا ما ته ویل یو خبره ده بچي دا د مشرانو کار دی چې کومه خبره کوم که نه بس د مشرانو په ځای زه ناست یم تره نن سبا ښه نو بچي زه یم که نه دا نازکه خو مونږ هغوی له ور نه کړه که نه زه یم چې دې نادان زوی له ما له راکړي دا خو دې ډېره د خوشحالۍ خبره وکړه تره بس خپل خلک یو دا خبره په دې کور کې پاتې شي ډېره مې خوښه ده تره دا خبره صحیح ده ډېره مې خوښه ده زه چې پلار دې راشي بیا ورسره فیصله وکړه ها بیخي به درته رنګ وکړم د خیر ټیک ده صحیح ده صحیح زه ده السلام علیکم بیا سبا راشه ښه نادان ته به چېرته ملاو پاتې شه نادان ته به ملاو شو ده السلام علیکم مخه دې جج دی مزارم ستوری کړو مړه دا څه جوړې دي یاره څارېږه د دوبۍ نه چې ښه پاک صفا ماحول یې پکې بیا دې خیرن پاکستان ته رالو اوس به هم د دوړو نه بیا کپړې او سپلی سقا شي او ما پسې خو څوک راغلي نه دي دې دا دي چې ما ښه زه به د جمعې په ورځ داسې یولس نیم ورځ راشم دا دي یولس نیم فکس دي ما پسې څوک راغلي نه دي زما خیال دا چې دا جوړ دا پته نشته چې نادان زوی مې د دوبۍ نه راغی ته څه وایې دا سره پټي د دیاړۍ نه را روان دي نه اوس به ګورو کور ته درپسې ځم کور کې به خبرې کوم خدایا پاکه دا خو ډېر ناوخته خو نادان بچي مې دا به څه وخت راځي باندې خو څوک نشته نادان بچي مې دی راځه شام راځي ډېر زیات در پسې خفه وم ډېر زیاته کښېنه بچه کښېنه خو داجي
ډېر سپک نظر هم راته وکړو بچي د اپروټ نه یوازې رالم دا چې یک تنها اکیزې تنها د اپروټ نه رالم دا جي دا تر اوسه مې درلېږلی خو نه به یې درغلی نو دغه من خو زه به ما پسې نه رالېږې ته مې پلار وې ته به راغلی وې بچي زه روزګار دوم مګر روزګار کېده بچي دا به زه کېدم ما ته بره راوخېږه بچي بره راوخېږه دا جي مړه تشې جوړې دي دوبۍ نوک ته هم نه راشي نوک ته بچي دوبۍ کې خو بس قیمتي زینه دي که نه وایه بچي څنګه سفر دې څنګه تېر سفر مې خو به سهولیت تېر شو دا جي او نور ملګري دي خو په دوبۍ ټولو خو دې ملګري راپسې سم جړل دا جي خو ما ورته وي دا جي مې د سترګو نه پناه شوي دي اوس مې بس داسې مخې مخې ته کېږي ځان به راشوم دا بیګ دې خو کېده بچي څه پکې دا جي دې خو کېده که دا زه به دې خوا تېر نو دا د بیګ ګوچې به نه وې او که دا جي او تاسو ته مې یو انټیک شیز راوړلی دا جي ګوره ښه نور بیګ له ګوچې نه وړي دا جي هیله بیله چشمې د دې چشمو د پیدونه ته څه خبرې دا چې په دوبۍ کې انګریزانو واچولي نو 9 کیلومتره دور سړی به را زوم کو ښه بچي دا او دا جي دا چلې واچوه شاباش دغه ایا دا جي ماشاءالله بالکل دا ډېر ښه شیز دی زه پکې راته ښکارم ډېر ښکلی راته ښکاري بس ځکه دا چشمې ښایسته دي خوښې دي دا جي بالکل مې خوښ شو بچي بس دا جي ته به دا چاته غوږ نه کې زه د ورځم دننه آرام کوم او زه به چې سم هغې نه بعد بیا ګپ لګو بیا به ګپ لګو. دا بیګ ځان سره وړم زه بیا کېده ښه بچي ښه دا چې دا چې سم جونجې زه به دا خمې اوس په زمون الماری کې تعالی که بچي اچھا چاله کوم نو خو دغه خوشي ته خو نه ښه دا ښه وشو چې دا نادان بچي مې دوبیا نه راغی اوس خو به راباندې بوج لږ کم شي د کور که نه یاره دې کره خو څوک نه خورې زه یم مرتکې څو خوشتنه مېلمانه سلام علیکم خورې وعلیکم سلام څنګه د خیر دی ټیک ټاک څنګه هغه ورور هلکان څنګه دي ښه دي د خیره هغه به په څه خراب شي خوشي ګرځي نو کار مار کوي کو نه اوس هم هماغه شان تیارې ته پراته دي تیارې ته پراته دي زما په غوښو لګیا دي هغوی ته ګوره او کار خورې نو تا ته پته شته هغه هلک راته وی چا چې لېږلی وایي سعودي کې چې بالته په دوبۍ کې د عربیانو جګړه وایي ده به زه ورمنډه کړې چې ما ته هم پکې دوا وکړه او وایي ټک کار یې نه کوي دا ډینګ پلازه یادوله چې دا مې نه ماما ده او هلته مې دا نه ځمکه ده په مومندو کې مې ځمکه ده نو دا د کار والا دی چې تا لېږو شاباس نو هغه خلکو ورته نه ویلې چې ته داسې پوره وې نو دوبۍ ته څله نو یم نور پې پېږم نه ساده سړی یم خو یې عربي وایي چې انت روح پاکستاني وایي چې دا لړکوام دا د کار نه دي زدی را شړلې که نه تا ته خوند نه وایي خاص خدای دې خیر کې نور ته څنګه خیر دې دا تیر سره مې راغیستی او غسخي کې مې اچو دې خوا ته خو لږه ګیا چوې که نه دا به تاسو له څه پې وکړي نو چې څوک خو یې راوړي که نه خورې زه خو یو خبرې له راغلي وم خو خفه نه شي هر کله راشي دغه دا کور وانه و شاول مې راوترېږ چې ویټر دی کو دغه څه بلا ده الله هغه نور کور نه زاړم پې ټول روان کړ صرف ستاسو دا کور پاتې دی الله رور او ما به درته پرېښي په خدای ښه نو که چې ما درته خور ویلې دي یو من دوه دانې هسې درکولی شم خو دا زموږ د شریک حصه ده د نور وروڼو مې روره ته ګنې شاته درپسې سپی درپسې د خبرې نمبر راکړه دا وایه وایه چې پړې دې سي خورې وایه درته یم زه به خیر کومه څه زما بچي به څه کوي ورور به مې څه کوي ځو به چېرته زموږ خو دلته 40-50 کاله وشو یاره خورې کوس ته ته ووایم که نه ځم د پتې ښه خفه یم چې موږ سره واړه لوی شوی ستاسو پلان نیکونو زما ته اوس هم یاد شي چې په ټانګه کې به ستاسو پلار ورسره ناستو پلان نیکونو خه د پتې خفه یم خو څوک هم زما مجبوري ده ډېره نو بس بیا دې نیک ته ووایه که نه چې سترګې مه په بډه کوه زړې سترګې دې بدلوې خورې ورته مې ووایي مې ښه خلک ډېر زه د پتې ښه خفه یم ووایم یو من دو دانې 2-3 زره روپۍ دله درکولی شم خو دا کور رانه و دې کې بارګین جوړوم د ګاډي هغې وایي دا د ګاډو د بارګین دی کو څه بله دغه شی پکې جوړوي یو خبره کومه د پاکستان په قانون کې خدام دی چې 40-50 کاله په یو ځای سړی تیر کړي نو بالکل هغه کور د هغوی کېږي خو زه ځان له او بچو له غمونه نه ګورم دعوې نه کوم صرف سوال به درته وکړمه چې خیر دی چېرته به ځو زموږ خدا د سر سوری اورې به ما چې مې په ډاړه کوم ما زما ورله ختم دی اسخا ټماټر دی خو بس څوک مې مجبوري مې ډېره زیاته د چاړه ختمې دومره ډېرې خبرې نشي کولی وروره خیر دی زه درته سوال کومه
لږ رابانه رحم وکئ زه به دې نیک ته ووایم خیر دی وایم خورې نشم که نه بېګا مې غونډه شپه یې وایم دا سوچونه کړي چې دې ته به وایم څه خوله مې درته نه جوړېږي خو څوک هم ډېره زیاته مجبوري مې ده ګینې په دې ګرمۍ کې ستا د هلتې زه وینم په خدای تعالی یې ښه نه کړه که نه چې د اړه مې جاړې کړم څه وکړم اله روره نو اوس په موږ څه کوو ورېږه زه هلکان راشي هغوی څه زه سلا وکړمه صحیح. او بیا به خیر دی تا ته ووایم وایم د ما ډېره مجبوري ده خورې خفه رانه نه شو نه راته خیرې وکړې او زه درنه لاړم خو هغې سره پې سلا وکړه صحیح ده صحیح ده په مخه دې او ښځه دواګانو کې مې یاد ساته او یو من یو 2 منه دانې مې د لیخي یو من جوار دی یو غنم دی راشه هغه به دله خیر دې درکړم یو وای دواګانو کې خیرې مې درته دړه نه وزید وای دواګانو کې تندر دې را باندې راوغورځو د شین اسمان وای دواګانو کې مې یاد ساته و څه وکړمه سخیته واچومه کوزان ته خدایه پاکه دا څه وشو دقه چې زما بچې ورور ښه دی دقه چې ځان نه پېژني 2 مرلې ځای به اخیستی وی خو ځان له بیا پې کور جوړ کړی وی پردی کټ د نیمې شپې وځئ اوس ګرځئ لکه د خیر مارانو ګرځئ